ستا د وطن حیا او ایمان ټول ورځ عصمت فروشی په کوچی بازار کې کی آرمی سټیډیم کې ټول شپه سال جوړی د خزو جوړی کني جوړ یو تبلیغی ما ته وی چې د نواز شریف په وټونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم میثاق غسته و قسم په خدا ما ورته ښا ایسب نوا ایسب د عبد حسین نامه وا خزه خو دې د پاره دی خزه خو وزیر خوراک د پاره نه دی کدی هغه ورځ اخبار کې لیکلی چې کون بھوکا مر گیا کیا کی قلت آ گئی کوئی بھوکا مت گیا تو بھوکی مر جا خدا تنو بھوکی مارے سانو کیوں خدا بھوکی مر تو بھوکی مر جا زما عزیزانو عرض میں داو دلته یو ټکی واوري چې نن د میلیونو مالکانو د بوري وستو په سورو کې سوري بند کړی دي چوړو نه بوره نوزي او اوچ روټای پکې مګي هغه سوري بند کړی یو وړونه 15000 قسمه جوړ کړی دي دا کینا فاینه او دا ماینه او دا ټاینه مونږه تا غوړل 1000 روپۍ بورای واغستا راشي زمون کور کې پټولو دستونه لګېدلي ټولو باندې ماوي چا وزیر اعظم صاحب چیڑی کو ذبح کرنے سے ملک کی خدمت نہیں ہوتی اور نہ چیڑی کی ذبح کرنے سے کسی کا بھوک ہٹتا ہے ہاتھیوں کو ذبح کرو کہ لوگ بھوکے نہ مرے آج آپ کی حکومت کلرکوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے 2000 کلرک کو نکالو کلاس 1 اور کلاس 1 ٹیوب ویل کے آپریٹروں کو نکالو دینیات کے استاذوں کو نکالو کیوں ملک ٹٹو پہ سوارو اچھا کہہ دے اتارو سوارو اتارو سوارو کپڑے اتارو ما دا ټول په خره کې نه و چې بس سوار شي کنه اتارو سوارو داو چپاسیانو وستو باندې په مرغای وستو قوم نه مړیږي پاتیان راو پرځوا چې د قوم خېټه په غوخو ډکی شي سنداګان حلال کا د ملک ته د غریبو د دعاګانو ضرورت ته ده کنه ده د ملک ته د غریبو د دعاګانو ضرورت ته نن د غریبو په کلیجه باندې ته چړې تیرې لګیا ہے سیکریټ تتلهم دا د 2000 روپو بی او ایم اے والا لکان په جونیئر کلرکای کې برتی دي دارا تراغون شو نوې جړل چې مولانا صاحب اسی کے کرسی ہیں 2500 روپے دی نوکری بھی چلی گئی ہے اسی کے کرسی ہیں مال جڑا را واسطہ دیو کلرک مور را پسرالا چې مولانا صاحب ساڑا تسارا ختم ہو گیا ہے کیا بنسی تو وزیر اعظم صاحب اس ملک کو اگر تحفظ دینا ہے تو غریبوں کی دعائیں لے لیں غریبوں کے پیٹ پہ چھرے مت پھرائیں سیکٹریان ناستی یہ سیکٹری دے ہوئی سب نکالو ہمارے لیے پرابلم مت بناؤ پرابلم مت بناؤ دا ملک دے یا دا انصاف دے مینڈیٹ دا مینڈل ستا ہوئی لیکن نہیں کہنا مینڈل مال مینڈل دا بے نظیر مو وہ کنو عام پا مینڈل سوراوا انجام سشو خدا کی قسم یہ میری باتیں وزیر اعظم تک پہنچاؤ آج سارے ملک کی مشینری یہاں کھڑی ہے پہنچاؤ واللہ اگر غریب کے آہ نے تم کو مارا تو تمہارا حشر گزشتہ حکومتوں سے بدتر ہو بالکل صحیح مینڈیٹ آپ کو نہیں بچا سکے گا اللہ کی گرفت جب آئے گی اگر ضیاء الحق کو جہاز میں ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے تو تم کو بھی کر سکتا ہے
अरबों खाने वाले क्या, जिन्होंने अरबों के रुपयों पे घोड़े खरीदे थे, उसको तो औरत की भी इजाजत है कि जाओ जेल में उसके साथ। देखने दे खबर हो रही दे मुल्क लाज साथ इलाज। खबरदार च नजमा पर खबर यकीन कई खबरदार। यो मुला इलेक्शन तवलाड़ू मावर तक दे तारीफा हस्ता में मेली पाम कवा कमे सिमले की च खजे नास्ती और दे सिमलेला मां लाल के जबोर नशम वाले दे दा कौम बमाला वोट रानी की चौधरी गब अल करा कवई बकना नुजुब पे सिमले की श्री शुंडे नारे गाड़े सरा सको जमा हो तबियत हम दासी दे वल्लाहिल अजीम चुप सियासत के कद मेंबर तममी कद ओहदे तममी जमा हशर दे अबू जहल सरोश जमा हशर दे अबू जहल सरोशी क जमा पड़ की बदा शौकी चजद द कौम मेंबर शम या जद द कौम वजीर शम फजलियत वफात ते दो कसान ज्वंदी दी ओसम यो द खार दे और यो द ताकाल दे यो लस्करा तेरा पसराल फजलियत गवर्नलो च वजीर शाह तो वजीर शाह तो वजीर शाह पे यो लसम जल में वर्ता वेले च नमी प्रीदई वेली ना मालियो करोड़ रुपए रा कई चीज द लंदन बैंक की केदम बिया वजीर केगा वेल सद पारा माल खोचे वजारत न रेशम चाहता वो पे जलसा की तकरीर को खलक वो आ यार ए दऊस भी कल वजीर आया कौम नु के कर गया कि इंसानी तकरीर पे कर दे तुसी इंज कहंदे के ना शहर दे लोग वाह ना दखार मेंबर चे दे आ वजीरो मातवई चे अशी दऊसा के वजीर के माली सिच के शाक के खुदा दी कसम जुड़े रस्ते थे तू लंगेंडो के अंदर दऊस लंगी आखपल मरगरी तो वही राजा राजा दे बांधे झोंका न लगी चिल्लारो फजलियाक तेवेली चीजी सानू तो दऊस की अस फजलियाक कहंदे कि इस दे मां पियो थे आफरीन सुबह सरती चिक में बदमाश आते एक बिजलीगर मुला बदमाश है उस तो बाद जनरल फजलियाक नु खुदा बख्शे मनु बदमाश कहंदा है कि तने मेरे दो वजीरा नु दऊस किया मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हां पाकिस्तान की जमीन खुदा कदी खराब न करे लेकिन जड़े लोग पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान के कौम के दुश्मन खुदा उन्होंने तबाह बर्बाद करे जड़े अपने पेट पाल देन और जिन्होंने गरीबों के पेट का गम नहीं है खुदा उन्होंने भी तबाह बर्बाद करे सुनो वल्लाह किसी महल्ले किसी गिरां विच अगर एक आदमी ने भूखी रात गुजार छोड़िए अल्लाह ताला सारे महल्ले नु जहन्नम भेज एक रात मैं फखरिया कहना कि मैंने तालबी दे जमाने 10 साल इच गरम रोटी नहीं खादी 10 साल आजकल जे जड़े तालिबन ना ये गुंडे ये नहीं इतने टोपी रखे बस तासुदा तालिबान गर्जे लकद चीली पशान मुंग बदा से गर्जीदू लखामता जामे बमागुस्ते वे और द मार्किन सादर बरा सराओ और साड़ा रोटाए ब मरचकी सराओ खोड़ा ब्या ब मदरसे ततलू जमुंग उस्ताद मसौला उस्ताद आगे उदमरा लंगरे सातले मरच उस मरचकी पसल रुपये किलो दी वो बेड़ा गरकश के सड़े हुई ज्यादा गरीब है दवा मरचकी सा रोटा खून वल्लाह के ऊपरी मच फिर मरचके 50 रुपए किलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि उसे लेवाने उसे द मल्क लेवाने जद कौम लेवाने दमा चिता सुतवी ची दीवाना जो कहते हो तुम मुझको सरे महफल दीवाना जो कहते हो तुम मुझको सरे महफल इतना तो बता दीजिए मैं किसका हूं दीवाना इतना तो बता दीजिए
خیر خبرې اوږدې شوې. خبره دې کې وه چې اهل شیعه حضراتو ته زه علی الاعلان ویم، علی الاعلان، چې ستاسو زموږ منځ کې جګړه چې ده هغه په څه ده؟ په ابوبکر، عمر او عثمان. قدرې مون پکې څه شته؟ بل څه خو نشته. ابوبکر، عمر او عثمان. معاویه خیر دی، هغې سره به راکاږو، دې دریو کې خبره کوو. اوس ګوره ابوبکر صدیق ولې و؟ ځکه چې پیغمبر د غار ثور نه د غار حرا نه راکوشو او کور ته را نه رسېدلی او ابوبکر په مخه ورغی. ورته یې محمد اینا چېرته نه رالې؟ وی غار حرا کې ما ته نبوت ملو شو. وی څه درته وی؟ وی راته وی چې لا اله الا الله خلکو ته وایه. ابوبکر صدیق وی لا اله الا الله محمد رسول الله. پیغمبر ورته وی تا خو څه غږ نه کو؟ وی محمده تا مونږ سره وړوکی لوی شوی، تا د دنیا په خبرو کې چېرته دروغ نه دی ویلي، نو د دین په خبره کې به دروغ څنګه وی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي انت صدیق، انت صدیق، ته صدیق یې، ځکه چې زما په ړومبۍ وینا تا ایمان راوړ. دا د ابوبکر څومره مال او دولت چې په مکه کې د ده نه مالدار څوک نه و، هغه هر څه چې عاشق شو په محمد رسول الله قربان کړ. طرز داسې غریب پاتې شو چې د ببرې شړی لنګ یې والی و، لنګ، هغه لنګ د پاره ستن او تار نه و، نو د کیکر په ازغي هغه سوری ټپ کړی داسې ګنډلی. جبرائیل راغی، هغه هم لنګ والی دی. پیغمبر ته تپوس کوي چې دا ولې؟ دا لنګ دی والی او سوري دی د کیکر په ازغي ګنډلي. وی نن د ابوبکر لنګ د خدای دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم کړی چې تاسو هم لنګونه ووایئ. اسمان سره د ابوبکر دا تعلق. بیا بی بی عائشہ لخت جگر د ابوبکر هغه پیغمبر ته په عقد نکاح ورکوي او بیا د عائشې نکاح کوم ځای شوی وای بزرگان؟ نکاح په اسمانونو کې شوی، د پیغمبر نکاح په اسمانونو کې شوی. دا د ابوبکر نور سوانح درته وخت کم دی نشم بیانولی، دا ګړی پردی داسې نه چې تاسو وایي په لاس زه په لاس. سحر غرمې ټیم کې یو دو بزرگان راله، وی مونږ تا سره به ځو. ما ورته وی چې موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی. د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي به او زه به مړ کېږم، نو د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي؟ قدرت چې زما مرګ په کومه طریقه باندې مقدر کړی دی ما به ور برابروي. داسې ده که نه ده؟ ما به ور برابروي او ټیک به مې هغه ځای ته رسوي بې اختیاره، اولته به زه مړ شم. ما په زندګۍ کې د چا د مرګ اراده نه ده کړې. زما د پلار د قاتل زوی دې قاری فیاض صاحب سره ما په مدرسه کې ډیرا کړی دی او 3 کاله کې به دې مولا کی منئ دا ټکي. زما پلار چې 15 ډزه ویشته و، دا غي زوی دا غي نوسه دې قاری صاحب سره ما ډیرا کړی دی. اوس بتا سوای چې دا بے غیرته دی. ٹھیک دا کنه زه بے غیرته یم، تاسو غیرتیان یې. ٹھیک شو، خبر خلاصه شو. زه وایم چې جګړه به بالکل نه کی، هیڅ نه. یو دوه کسانو یو بل باندې ډزو کو، یو یې مړ کو. ما ورته دا ولې ویل ما ته په اجره کې ووې، په اجره کې چې غول مه خوره. ویل دا خبره د کوله وه چې د په اجره کې ما ته ووې. خو دا پښتانه لږ دې ته سوچ وکړي. پښتون څه معنا ده؟ پښتون دا معنا ده لکه خر ته داسې رستو نه زور ورکوي که نه، رستو نه زور ورکوي نو هغه د
سنبه رستو زور کوي د مخ کې زور ورکوه داسې رستو زور کوي. ٹھیک شو؟ ما ورته وی چې تا ولې وشتو دا؟ وی ما ته په اجره کې وی چې غول مخوره. نو مال کده ویلې وی چې غول اخره نو بیا به دې نه وشته. سوچ وکړو چې وای دا خو رښتیا ده. نو ما څه جواب کړی وی؟ مال چې دو ویلي چې ته غول مخوره تا به ویلې وی چې زما دې زهر شي تی وخوره. بس خلاصه شوه. دې ته پښتون قوم وای. کاش چې زه خو په دلی کې پیدا وای خو چې پښتنو کې نه وای پیدا، په امبرسر کې پیدا وای خو بیا په اپریدو کې نه وای پیدا. تاسو خیال راغی؟ عزیزانو خپلو کې ستاسو سال دی، زمون حال بیا وګوره چې زمون اوس یو منځ کې څه چل دی. مون طرف نه هیڅ نشته. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. اهل بیت رسول شیعه منی کنا؟ ٹھیک ده؟ زما منځ ترغی پورې نه کیږي چې سو پورې په اهل بیت رسول ما درود نه ویلې منځ مې نه کیږي. نو زما طرف نه خو اختلاف نشته کنا؟ ٹھیک ده؟ اوس سارا گن کدھر ہے ہونا؟ اوس سارا گن چیتے ہوئے گورا اوس ابو بکر عمر عثمان ما سوز اللہ دا اعلان کرے دے چې دا شیعہ علماء مونږ د پیښور دا مليان دا یو ځای کې نه وای، باس به وکړو خبرې به وکړو. که زه په دې مطمئن شم چې په ټول کال کې 10 ورځې دخل الجنه الکه که په 10 ورځو یو 4-5 سپېړې والو باندې جنتی، نو مونږ خدای والی چې ټول کالم بیړه غر کا شو په منځونو کولو باندې خلاص زکوم دا ثابت. بیا یو ټکی به ورته کوم چې دا جنت په شیعه او حضراتو کې یوازې د غریبو خوښ دی او که د شیعه او د مولیانو د غټانو هم خوښ دی. په دې مې پوهېږم. د شیعه مولا جنت نه دی خوښ دی، نو دی ولې کمیس نو باسي؟ مجتهد سے ما لا ثابته کا چې دی کې جنت دی، ما مطمئن کا ته کمیس وباسي زه ورسره پرتوګ وباسي. نعرہ تکبیر. خبره را کنه الکه مونږ وګرځو جنت پسې، که یوازې په کمیس وستلو کې جنتي نو زه ورسره ټولې جامې وباسم. خدای ته ګوره، خدای ته ګوره. دا غریب عوام په کم رنگ کې مونږ د الله په عظیم قهر گرفتار کړي. که په سیاست کې یو نو مونږ د خدای په قهر د عوام اخته کړي. یو مولا ولاړو د بیډي منبرای ته، بیډي منبري پیژنې دا د چواریانو جمعداري دا د چواریانو جمعدار ته بیډي منبر وای. دې ته مولا ولاړو نو ما تراغه ما ته وای چې زه خو بیډي منبرای ته ولاړې بن ملته سکه ویل جی اسلام د پاره ولاړ اسلام د پاره. نو مالې چې دا اسلام اوس د چواریانو جمعدارای ته راغی. انا لله و انا الیه. دا تو اللہ شاہ بخاری ٹکے میں ورتا ہو کہ زباں پہ دل کا ہے غل، زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا. زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا. چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں. کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت، کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت. بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں. وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی، وہ بت
जिनसे उड़ती नहीं अपनी नाक की मक्खी। खुदा की शान ये भी है खुदा के नुक्तचीनों में। कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत,